سلامونه ګرانو هیوادوالو، اختر مو مبارک سه، روزې لمنځونه عبادتونه مو قبول سه. ټول پوهیږو چې په وطن باندې بد حال تیر سه، د پاکستان بمبارۍ د هغوی د بادار په اشاره زموږ تاسې ډېر زیات افغان ځوانان، میرمنې، سپینګیري او ماشومان له موږ څخه واخیستل. طبیعي خبره ده چې په هغوی باندې ماتم ده او دا چې موږ تاسې بیا هم د الله تعالی له خوا څخه راکړل سوی دغه کوچنی اختر لمانځو چې د یوې میاشتې روزې نیولو څخه وروسته پر موږ تاسې ټولو مسلمانانو باندې راځي. زه په خپل نوبت سره تاسې ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وړاندې کوم. الله تعالی دې ستاسې روژې، عبادتونه، عمرې او زکاتونه او خیراتونه ټول د الله تعالی په در کې قبول او منظور وګرځوي. او الله تعالی دې وکړي چې موږ تاسې په راتلونکي کې یو امن افغانستان ولرو، ځواکمن افغانستان ولرو، خوشحاله افغانستان ولرو. څو خبرې چې هغه د یادول وړ دي هغه دا دي چې اوس د حساب ورځ ده. موږ تاسې باید لومړی له ځان سره د ځان لپاره حساب وکړو. زموږ تاسې ژوند د څه لپاره ده؟ الله تعالی ولې موږ تاسې دې دنیا ته رالیږلي یو؟ څه مو کړي دي تر اوسه؟ څه باید وکړو؟ څه راته پاتې دي چې ترسره یې کړو؟ او کوم کارونه موږ تاسې کولی سو، کوم کارونه موږ تاسې نسو کولی؟ څه زموږ په توان کې دي او څه مو په توان کې نه دي؟ په دې باندې فکر کول پکار دي. د خلکو په موږ کوم حقونه دي چې هغه باید د خلکو لپاره ترسره کړو. زموږ پر ځان کوم حقونه دي چې هغه باید د ځان لپاره ترسره کړو. د کورنۍ لپاره مو څه کړي دي او څه باید وکړو؟ آیا په ټولنه کې همداسې راکید او غیر سودمن یا بې ګټې پاتې سو او که نه خپل ځان، خپلې کورنۍ او خپلې ټولنې ته باید ګټه ورسوو؟ دوهمه پوښتنه دا ده یا دوهم حساب زموږ تاسې له حاکمانو یا نظام سره ده. نظام زموږ تاسې لپاره څه کړي دي، څه باید وکړي؟ موږ تاسې د نظام په مقابل کې باید څه وکړو، څه ونه کړو؟ یعنې د نظام حقونه په ولس باندې څه دي او د ولس حقونه پر نظام باندې څه دي؟ دغه ته یو حساب کول پکار دي او دا حساب کول وخت هم غواړي، دقت هم غواړي، فکر او سوچ هم غواړي. که موږ تاسې همداسې بې غوره پاتې سو، نه به نظام خپل مسؤلیتونه ترسره کوي او نه به موږ تاسې د یو ولس، یو متحد، ژمن او بیدار ولس په حیث باندې خپل مسؤلیتونه ترسره کړلی شو. درېیمه خبره دا ده چې موږ تاسې د ګاونډیانو پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لرو او ګاونډیان زموږ پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري. د ګاونډیانو سره موږ کوم ډول اړیکې باید وپالو، څه ورسره کول پکار دي او په دا ډول شرایطو کې چې زموږ ګاونډیان د پردیو بادارانو په اشاره راځي او زموږ تاسې په هیواد باندې بمبارۍ کوي. موږ تاسې ته د یو ولس په حیث، په ځانګړي ډول د افغان ولس په حیث، یو متحد او بیداره افغان ولس په حیث چې د ځان او د خپلو خلکو حقونه پیژني څه کول پکار دي؟ آیا موږ همداسې غلي پاتې سو؟ آیا سرونه ټیټ ونیسو او په مرګونو باندې غږ هم اوچت نه کړو؟ آیا د خپلو وګړو مرګ نړۍ ته وړاندې کړو او که نه او که همداسې خاموشه پاتې سو؟ دلته زموږ تاسې وجدان ځورېږي که چیرې موږ تاسې خاموشه پاتې کېږو، ځکه زموږ تاسې ولسونه وژل کېږي، ولسونه مو شهیدانېږي. نو په داسې حال کې که موږ خاموشه پاتې کېږو، موږ هم ځان ته ملامت او هم خپل ولس ته ملامت او هم خپل تاریخ ته ملامت پاتې کېږو. زموږ نظام هم خپل ځان ته، خپل ولس ته او خپل تاریخ ته ملامت پاتې کېږي. په لحاظه ولس او نظام دواړه د دې هیواد او د دې ولس پر وړاندې مسؤلیتونه لري تر څو د ګاونډیانو پر وړاندې هغه مسؤلیتونه دوی ترسره کړي. ګاونډیان له موږ سره څه ډول اړیکې باید ولري؟ که چیرې ګاونډی له موږ سره نیکې او حسنه اړیکې لري، د مسلمان هیواد په حیث له موږ سره مخ ته ځي، موږ هم کولی شو چې د یو مسلمان هیواد په حیث له هغوی سره نیکې او حسنه اړیکې ولرو او په همدې ډول ورسره مخکې لاړ شو. او که چیرې ګاونډیان له موږ سره خصومت او دښمني کوي، که چیرې د پردیو لپاره، د پردیو د خوشحالۍ لپاره، د پردیو څخه د پیسو اخیستلو په مقابل کې زموږ تاسې هیواد ورانوي، په هیواد مو بمباریانې کوي، ولسونه مو وژني، بیا نو موږ تاسې ته هم بالمثل عمل پکار ده. بیا نو زموږ تاسې اتحاد او یووالی پکار ده تر څو د خپل هیواد او د خپلو ولسونو څخه په دغه شته امکاناتو دفاع وکړو او د خپل ولس او هیواد تر څنګ ودرېږو. په نړیوالو باندې غږ کوو تر څو افغانستان هیر نه کړي، افغانستان ته لاس ورکړي. د افغانستان ولسونه حق لري تر څو د نړۍ سره قدم په قدم مخ ته لاړ شي او بالاخره د نړۍ سره دغه ګډ ژوند چې دوی ترې خوند اخلي موږ هم ترې برخمن شو، هم له تعلیم څخه برخمن شو، هم له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه برخمن شو او هم موږ تاسې وکولی شو چې له نړۍ سره سیالي وکړو او په لسګونه او سلګونه کلونو شاته پاتې نه شو.
افغانستان د تل آباد وي. افغانستان زموږ او تاسې مور هیواد ده. مور زموږ او تاسې ګډه او شریکه ده. زموږ او تاسې درد شریک دی، غم مو شریک دی، خوشحالي مو شریکه ده. که څه هم ستاسې اختر پرون و، خو زموږ نن په شلم تاریخ اختر دی. زموږ د نن مبارک وي، تاسو ته د پرون او نن او سبا هم مبارک وي. الله تعالی دې ستاسې عبادتونه، روژې او خیراتونه او زکاتونه او عمرې چې چا کړي دي هغه دې ټولې قبولې او منظورې وګرځي او الله تعالی دې زموږ او تاسې په افغان ولس ورحمېږي. یوه خبره چې ډېره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې موږ او تاسې په لسګونو سلګونو کلونو راهیسې دعاګانې کوو، خو بدبختانه په دعاګانو باندې زموږ او تاسې تقدیر نه دی بدل شوی. الله تعالی وعده کړې ده چې هغه د هغه چا حالت بدلوي چې هغه خلک خپل حالت په خپله بدل کړي. زموږ او تاسې وخت را رسېدلی چې خپل حالت په خپله بدل کړو. هم له ځان سره محاسبه وکړو، هم له نظام سره محاسبه وکړو، هم له ګاونډ سره محاسبه وکړو، هم له اسلامي مملکتونو سره محاسبه وکړو او هم له نړۍ سره محاسبه پیل کړو. که چیرې په دې محاسبه کې موږ پاتې راغلي یو باید ځان په شرایطو برابر کړو، او که نړۍ موږ ته پاتې راغلي وي باید نړۍ ملامته کړو، ګاونډی ملامت کړو، او هغه څوک چې هغه زموږ پر وړاندې کم راغلي یا حساب نشي پوره کولی هغوی باید ملامت وګڼل شي. خو تر ډېره پورې مسؤلیت موږ تاسې ته راجع کېږي. د ځان په پښو درول، د وطن په پښو درول، د نظام جوړول، د ملت او ولس جوړول، د متحد ولس جوړول، دا زموږ او تاسې داخلي مسایل دي چې باید موږ او تاسې دا په خپله ترسره کړو. د اختر ورځ ده، تاسې هم مصروف یاستئ، بوخت به یاستئ په خپلو کارونو کې. وخت مو ډېر نه نیسم، په الله تعالی مو سپارم. خوشحاله اختر درته غواړم. مننه چې له ما سره وئ او تل له ما سره پاتې سوي یاستئ. الله تعالی مو تل خوښ، سرلوړي، باعزته لره. الله تعالی د افغانستان تل ښېرازه، ځواکمن، پر ځان بسیا او غښتلی لري. الله تعالی دې موږ د ګاونډ او نړیوالو له ظلمونو څخه او د هغوی له زیاتیو څخه وساتي، او الله تعالی دې موږ تاسې ته توفیق راکړي چې موږ له ځان، له خپل وطن، له خپل ولس څخه په مېړانه دفاع وکړلی سو او هیڅ چاته دا حق ورنه کړو چې پر موږ یا زموږ پر هیواد تجاوز او تیری وکړي. یوه نړۍ مننه، په الله تعالی مو سپارم. تل خوشحاله اوسئ، د دې تازه هوا څخه هم خوند واخلئ. دا ښایستونه دي الله تعالی پر موږ تاسې هم پیرزو کړي. دغه خوشحالۍ، دا ډول ښایست زه په خپل وطن کې د خپلو ولسونو لپاره هم غواړم. دا هغه وخت ممکن ده چې موږ تاسې په ګډه د خپل وطن لپاره کار وکړو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خدای په امان.